السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د پښتو سکیچ زده کړې ته په خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د ښه راغلاست د صفحې جوړولو طریقه ښیو چې څنګه کولی سو اپلیکیشن ته لومړی صفحه ورکړو، د دوهم ځل لپاره هغه صفحه رانسي. نو ویډیو شروع کوو. که ویډیو مو خوښه سوه ویډیو ضرور لایک او چینل سبسکرایب او د بیل نوټیفیکیشن حتما فعاله کړئ. نو لومړی درته زه اپلیکیشن ښیم چې څنګه اپلیکیشن تاسو ته درښیم. نو لومړی زه د دې ډیټا کوم اپلیکیشن ته چې داخل شئ نو د شروع صفحه به وي. د شروع صفحې نه بعد چې تاسو لاړ شئ تاسو ته به مثال داسې هغه راسي چې لارښوونې راسي چې دغه اپلیکیشن د دغه باره کې ده. بیا تاسو په دغه بټن باندې چې کلیک وکئ نو بیا د کور صفحې ته ځي او چې کله د کور صفحې ته لاړ شي بیا له هغه نه بعد دا نه راځي. نو راځو اوس یې د زده کړې ته څنګه کولی شو دغسې یو صفحه په یو اپلیکیشن کې جوړه کړو. نو سکیچ ویر خلاصوو. سکیچ ویر مو چې خلاص کړ نو همدا پروجیکټ تیار کړئ. خلاص ده نو دغه به سره کوم. نو اوس دا پروجیکټ ده تاسو چې را خلاص کړئ په ده کې زه تاسو ته ټوله طریقه ښیم. نو لومړی چې دا اوس موږ دلته یو دانه کمپوننټ جوړ کړی په نوم دی ویلکم په نوم باندې د شیرډ پریفرنس په دغه باندې چې تاسو دلته راسئ آن کریټ کړئ. نو که چېرته مثال ویلکم مثال 4 ثانیې چې تېرې شي دا ټایمر داسې ده د ټایمر بلاک ده. که چېرته 4 ثانیې تېرې شي او له هغه نه بعد که چېرته ویلکم کانټین یعنې په ویلکم مثال صفحه موجوده وه په دغه باندې دغه هغه موجود و نو بیا دې لاړ شي د هوم اکټیویټي ته. او که چېرته نه موجود یعنې مخکې نه ورته داخل شوي د ویلکم صفحې ته نو بیا د ویلکم صفحې ته لاړ شي. دلته دا درېیمه صفحه چې ده دا د ویلکم صفحه ده. دا خو د دغه اولې صفحې یعنې د شروع صفحې تنظیماتو مثال او دلته اوس دا په دغه صفحه کې تاسو ته راځو. لومړی د ښیو چې څنګه کولی شو په دغه کې دغه برخې زیاتې کړو یا کمې کړو. مثال دلته موږ اوس فلحال په دغه ویب پیجر کې 4 صفحې ورکړي دي. 4 صفحې دا دي چې دا لومړی چې ده دغه اول بلاک چې دا پوزیشن 0 یعنې چې کله تاسو دغه صفحې ته لاړ شئ چې په دغه کې تاسو دا لارښوونې دي چې دا کومې صفحې یعنې کوم برخې نه شروع شي. نو اول نه یعنې 0 مراد ده په لیست ماپ کې. نو اول باید له 0 نه شروع شي. که تاسو غواړئ چې مثال دوهمه برخې نه شروع کړئ نو هغه دلته تاسو کولی شئ 1 ولیکئ یا درېیمې نه غواړئ 2 ولیکئ او دا چې دي هغه برخې متنونه دي چې کوم متنونه پیل کړي دي. دلته بیا دا لاندې بلاکونه چې دي دا دغه په دغه صفحې کې چې دغه لاندې چې کوم ټکي دي دا د دغه لپاره ریسایکل ریویو استعمالیږي او ویب پیجر خو خپله هغه لپاره او دغه میټریال بټن چې ده دا ګن یعنې هغه د مثال ښکاري نه چې کله د اخري صفحه هغه ته لاړ شي مثال دغه اخري برخې ته لاړ شي باید بیا دا د فینش بټن ښکاره شي. نو دلته خو تاسو به راسئ اوس د دغه هاند بین کسټم ویو ته د دغه ډیزاین چې ده نو تاسو ته خپله معلومیږي چې د ټیکسټ هم له لیست ماپ نه ورته راخیستی ده او دا پوزیشن دلته تاسو کولی شئ دغه 4 واړو برخو ته دلته تاسو غواړئ 5مه برخه ورکړئ دا بس کافي کړئ. دلته به 5مه برخه د 5 په ځای به 4 ولیکئ یعنې شروع شوی د 0 نه. دلته تاسو کولی شئ انځورونه ورته انتخاب کړئ د دغه برخو ته دا یې انځورونه شول او پاتې سو. دلته تاسو کولی شئ مثال چې کله دا سلیکټډ کړئ یعنې مثال سلیکټ شي نو تاسو به دلته وینئ پوزیشن په نوم د نمبر ویریبل چې ده دلته به د پوزیشن کوم عدد چې ده دا ورکول شي نمبر ته نو ریسایکل ریویو لیست او دلته به په دغه ځای کې به تاسو ته کولی شئ که چېرته مثال درېیم یعنې دلته اخري چې ده درېیم ده مثال نو هغه ټایم کې د دا میټریال بټن ښکاره شي یعنې د او هغه دې ورک شي دا ریسایکل ریویو یعنې دغه ټکي نقطې دې ورکې شي. نو دلته اوس راځو دغسې دا د ټکو ډیزاین ده چې تاسو کولی شئ په دغه ځای کې ټکي ډیزاین کې رنګ ورته بدل کړئ. دلته کولی شئ مثال دغسې دا که چېرته په مثال خانه ډکه وي هغه باید دغه رنګ ولري مثال اسماني رنګ
او که چېرته خالي وي نو باید بیا خړ رنګ ولري دغه رنګ. نو دا یې مثال د هغه ډیزاین څو او پلار چې څه فینش ته چې په فینش باندې کلیک کوي نو دلته تاسو ته یو هغه ښکاري مثال دغه چې وینئ ویلکم نو دا مثال موجود شو، له هغه نه بعد چې موجود شو بیا چې په شروع صفحه کې راځئ نو تاسو نه بیا ډایرکټ د کور صفحې ته بیایي. نو اپلیکیشن به جوړ کړو. نو اپلیکیشن مکمل جوړ شو، اوس انسټالوو یې. زه تاسو ته مکمل هغه ښیم چې مثال داسې رقم کې سوی ده. نو اوس دلته تاسو چې شروع صفحې ته راسئ نو تاسو اول مثال هلته ګورئ چې د ویلکم صفحه موجوده ده که نه ده موجوده، یعنې مثال مخکې تګ ورته سوی که نه، هغه بټن باندې هلته د هغه فینش بټن باندې چې کلیک کړئ نو هلته هغه تګ یې ثبت یعنې ویلکم په نوم باندې کوم شریط پریفرنس هغه ثبت شي. نو چې کله ثبت شي بیا د ویلکم صفحې ته نه ځي، بیا د هوم سکرین ته ځي، او که نه یې ثبت نو بیا ویلکم صفحې ته ځي. نو ما اپلیکیشن پخوانی ډیلیټ کړی، اوس بیا دا خلاصومه. نو اوس ګوره 4 سکنډه بعد چې دا ډایرکټ ځي د ویلکم صفحې ته. نو ویلکم صفحې ته چې مثال چې دا کله چینج شي، موږ هلته هغه کې ورکړی دا کله چینج شي نو دا هم چینج کېږي. مثال هلته موږ 0 ورکړی، یعنې اول کوم یو وي 0 یعنې دغه لومړی خانه یې. که چېرته تاسو هلته 1 ورکړئ بیا نو د دویمه خانې نه شروع کېږي. مثال دا به دې خوا ته به هم ځي، خو لومړی چې دغه صفحې ته داخل شي نو دویم نه به شروع کېږي. او چې کله مثال تاسو هلته موږ 3 ورکړی نو چې کله 3 کې نو دا فینش بټن دې ښکاره شي او دغه ټکي چې دي دا دې ورک شي. نو په ده باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو دا صفحه یعنې مثال نو بیا لپاره بنده شوه تر څو مو بیا اپلیکیشن مثال له سره نه وي نصب کړی یا مو ډیټا نه وي پاکه کړې. او چې کله مثال په دا باندې کلیک کړئ بیا د هوم سکرین ته ځي، یعنې د کور صفحې ته ځي. دلته تاسو کولی شئ دا برخې ورته زیاتې هم کړئ. نو چې کله زیاتوئ نو هلته به کوم عددونه چې دي یا عکسونه مو ورته انتخاب کړي دا همغومره به هغه هم ورته اضافه کوئ، نو بیا یې اضافه کېږي. نو اوس زه په فینش باندې کلیک کومه. مثال دا د کور صفحه راته دلته تاسو ډیزاین کولی شئ هر شی پکې کوئ. اوس مثال زه بیخي اپلیکیشن لرې کومه، اوس راځمه مثال بېرته اپلیکیشن خلاصومه چې بیا خو باندې ویلکم صفحې ته نه ځي، اوس ډایرکټ د کور صفحې ته ځي. مثال بیا نه غواړي چې هغه تاسو ته راسي. که بیا مثال تاسو دلته کوم بټن ورکوئ چې بیا لارښوونه باندې کلیک کړئ بیا عادي کار ده، مثال خالي بلاکونه ورکړئ د صفحې ته د تګ مثال سټارټ اکټیویټي بس فینش بیخي کور کوئ او که نه بیا تاسو خپل کار ده. نو دا ویډیو په دې وه او د دې پروجیکټ به زه لینک به تاسو ته په کمنټ کې کېږدمه. او بل د افغان ویر چینل چې ده بیخي ډېر وخت غیر فعاله پاتې و، نو تاسو هیله کېږي چې ویډیو لایک کړئ او ویډیو ته کمنټ حتما وکړئ چې چینل بېرته فعاله شي او انشاءالله نورې زده کړې به هم تاسو ته موږ وړاندې کړو. نو په الله مو سپارم، الله مو مل شه.